السلام علیکم ورونو، زه یم حارث خان او تاسو ګورئ د رابرټ ټیکنیکل چینل. اول خو ټول ته اختر مبارک. ډېر ټول ورونو دا څوک زما دا ویډیو ګوري. نننۍ ویډیو مو جوړه کړې ده چې 10 جی بي انټرنټ په اختر ورځو کې هم د یو کوډ په واسطه صرف یو کوډ ووهئ. زه تاسو ته ښیم ورونو، او ورپسې یو بل کوډ، 2 کوډونه دي. اب تاسو وهئ، تاسو به څه کېږي 10 جی بي انټرنټ به تاسو ته فري راځي. که تاسو هر سیم استعمالوئ، که په پاکستان کې که په افغانستان کې، مشکل نشته. صرف دغه 2 کوډونه ډایل کړئ. زه درته طریقه ښیم، البته په طریقه به یې ډایل کوئ. صحیح ده ورونو. یو کوډ به ډایل کړئ، ورپسې به بل کوډ ډایل کړئ او یو 10 منټه به انتظار وکړئ. تاسو ته به 10 جی بي خپله موبایل ته راشي. خو دا یو ځل دپاره دی، صرف 10 جی بي او یو هفتې دپاره دی. نو ځکه ما ویل چې اختر ورځو دپاره، نور بیا کار نه کوي. یو موبایل کې یو سیم کې صرف یو ځل کار کوي ورونو. ښه، نو دې د مخکې چې ویډیو شروع کړو، زه تاسو ته طریقه وښیم. لاندې سبسکرایب ووهئ ښي لاس ته، پاس ته وګورئ چپ لاس ته یا ګس لاس ته د لایک یا د ګوتې نشان دی، هغه ووهئ چې ویډیو لایک شي، خلکو ته ډېر شیر یې کړئ، سبسکرایب مو هېر نه شي. صحیح ده ورونو. نو راځئ شروع کړو ورونو. پیلنی کوډ زه تاسو ته ښیم چې پیلنی کوډ څه شی دی. هغه به ورکړئ موبایل ته. تاسو موبایل کې باید سیم ولرئ. په سیم کې پیسې ضروري نه دي. دا یو شي ته زیات ډېر خیالي چې پیسې باید نه وي ستاسو په سیم کې. که پیسې بیا به پیسو نه اکټیویټ کېږي. پیسې به نه وي. هغې نه بعد کې به تاسو دا کوډ ورکړئ او سیم به سګنل ورکړي. سیم به په 3 جي کې یا 4 جي کې، 2 جي کې نه وي. بل ته شي ته هم خیال وکړئ. ښه ورونو. نو هغې نه بعد چې کله تاسو یو کوډ ورکئ، بیا به 15 منټه انتظار وباسئ. هغې نه بعد به دا بل کوډ ورکئ. چې کله دا بل کوډ ورکئ، تاسو دغه کېږئ مه ورونو. زه تاسو ته مکمل دا طریقه ښیم، اسانه ده. ښه ورونو. یو کوډ به ورکئ، ورپسې به بل کوډ ورکئ. چې کله یو کوډ تاسو ورکئ، 15 منټه ورته صبر کوئ. دلته یو شی لیکل راځي، اوس یې درته ښیم. بیا ورپسې به بل کوډ ورکئ چې هغه هم ورکئ. هغې نه بعد کې به تاسو ته یو 10 منټه به صبر ورته وکړئ. بیا به ورته میسج راشي چې تاسو 10 جی بي فعال شو. که میسج درته رانه شي هم ضروري نه ده، لاړ شئ انټرنټ خپل اکټیویټ کړئ او ویې ګورئ، کار به کوي. ښه ورونو. نو راځئ چې دا ویډیو شروع وکړو. سبسکرایب او لایک هم بیا هم هېر نه شي. ښه ورونو. هغه کوډ دی چې زه تاسو ته پیلنی کوډ ښیم چې څنګه به یې ورکړئ او کوم کوډ دی او طریقه یې څه ده. سمارټ فون به یې ستاسو ورونو. دا هسې ګپ شپ دی ورونو، دا هسې دروغ دي. دا دې دپاره تاسو ته مې ویل چې اکثره دا یوټیوب کې خلک ویډیوګانې جوړوي چې والا پلانی کوډ وه فري انټرنټ دی، پلانی کوډ وه فري انټرنټ دی، پلانی طریقه وه فري انټرنټ دی. دا غلطې خبرې دي. داسې هېڅ شی هم نشته ورونو. ښه، دا تاسو ته ځکه دا ما ویډیو جوړه کړه چې زه تاسو پوه کړم. دا دروغ دي ټول. داسې هېڅ کوم کوډونه نشته. زه خپله په کمپنۍ کې کار کوم. که داسې کوم کوډ وی، ما به تاسو ته ویلی وی کوم کوډ وجود نه لري. دا غلطه خبره ده ورونو. نو دې باندې خپل ټایم مه ضایع کوئ. خپل پیکج ځان ته کوئ په موبایل کې او ما هغې نه کار اخلئ. امید لرم چې کنځلې ونه کوئ، خفه نه شئ. خو دې دپاره دا ویډیو ما جوړ کړه چې ټایم مه خرابوئ په یوټیوب کې. ښه، داسې کوم کوډ هېڅ شی نشته چې تاسو انټرنټ چې شی فعال کړئ، هسې دوکې خلک درکوي. صحیح ده. بعضې طریقې شته چې وي پي این په ترو استعمالیږي. لکه زما بله ویډیو په یوټیوب کې وګورئ ما جوړه کړې، په هغې ترو یا یو ویبسایټ دی هغې تا ته درکوي. هغه هم د پیسه پوره کشي کوي. که تا ته قسمت کې ورسېد هغه دی، که نه دغه دی. هغسې چانس شته دی. خو لیکن دا کوډ په ذریعه، سافټویر په ذریعه، دا ټولې غلطې خبرې دي. په دې یقین مه کوئ. امید لرم چې خفه شوي نه وي. سبسکرایب او لایک بټن مو هېره نه شي. وسلام.